افغان 19 کلنو بیا ریکارډونه جوړ کړل. افغان لوبغاړو په خپل تاریخ کې د لومړي ځل لپاره جنوبي افریقا ته ماته ورکړه. شفیق الله غفاري د نړۍ لومړی بالر شو چې د جنوبي افریقا تر ټولو ښه بالینګ یې وکړ. جنوبي افریقا د نړیوال جام په اصلي پړاو کې د لومړي ځل لپاره په کمو منډو وسوځېده. جنوبي افریقا په خپل کور کې د درېیم ځل لپاره په کمو منډو وسوځول شوه. له 2010 کال راهیسې افغان 19 کلنو 49 لوبې کړې دي، 23 یې ګټلې او 25 یې بایللې دي. ملي 19 کلن په د نړیوال جام دویمه لوبه د چهارشنبې په ورځ له اماراتو سره وکړي. اوس نو بل پړاو ته د افغان لوبډلې تګ حتمي او یقیني شو. د 2019 کال اسیا جام او د 2014 کال نړیوال جام په څیر افغان لوبغاړو بیا راڅرګند شول. افغان ټي وي چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ.